ته چې چا کنځلې وکړلې څنګه د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست وصیت کړی دی دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی له ځینو ځان قربان خو ځینې یاران مرداباد په سپین لباس کې د لستوڼې ماران مرداباد او چې زما حق ومنې ما ومنې ډېره ښه ده ګنې نو دا د پنجابي پاکستان مرداباد د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري دا هره سخته په ځان وړي افیارونه په ځان وړي قیدونه په ځان وړي د ایسای د امای د فوج د ادارو ټارچر په ځان وړي د باندې زما فیسبوک پیج ته به زه تاسو ته په ثبوت ورسوم چې په ورځ کې به یو 1500 شپږ ښکنځاوې راځي او والله که یو هم سیندي کړي که یو هم پنجابي کړي که یو هم بلوچي کړي اندا پښتانه یې کوي راته چې د کومو پښتنو دپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري راولاړ دي د هغوی دپاره هره سختي په ځان تېروي برته همدغه پښتانه هغو خلکو د شکنجاوې په دل موږ خو یې نشو کولی چاته موږ خو د دغه کام د خویندو میندو د عزت د ابرو د بقا په خاطر د هر څه په ځان تېرو قبلوو موږ کم از کم کام ته زه هر وخت هلته چې زموږ د وزیرستان نه هغه ځینې لرې خلک دي یا لرې کامونه دي هلته د ګراوند کیسو ته ور خبر نه دي هغو ته زه دا وایم هر وخت مې دا وصیت ورته کړی چې ګوره زما پښتون ورور یې زما عزت زما ابرو دا ستا عزت ابرو ده چې زه بیا به کېږم بې عزته کېږم په ما پورې سم تم بیا ابرو بې عزته کېږي ځکه چې دا نوم او دا مینه او د وینه مو یوه ده که ته دومره نسې کولی کم از کم زما غږ نسې بدرګه کولی زما سره ملاتړ نسې کولی دا سختې تکلیفونه په ځان نسې وړلی کم از کم یو په زړه کې خو یو شر دغه ولره راته اراده لکه ته څوک چې ته به اوس دا کیسې ویښې یو عام پښتون وې لګیا به و دا پلانی دا دی دا د دا ایجنټ دی دا د دا ایجنټ دی دا د دا غدار دی دا د دا کم از کم که د وزیرستان یا د پښتونخوا وطن په هغه ځورېدلو خویندو میندو غیرت او ننګ او پښتون نشي کولی کم از کم د هغو په زخمونو مالګې مه دوړوه د هغو په اوښکو په سلګو پورې مه خانده زه دا ځینو پښتنو ته ووایم چې ته په سټیج یا زما په لاس یا زما په اوږه د افغانستان جنډه وینې خو د سوات هغه خور نه وینې چې په برګه یې د باندې اوښکې راوتلې وي وایي چې د خاوند مې 10 کاله کېږي چې ورک دی د یوسف علیه السلام غم دی د خپل خاوند په لیدو پسې مې سترګې ووتې هغه نه ویني نه ویني چې په وزیرستان کې یو انځور خپل خسر ته وایي چې ما چېرې بل زوی ته په نکاح کا دا د بل زوی خو د 14 کاله کېږي چې د مړو د ژوندي د راکېنسته خسر په جواب کې ورته وایي چې بلکل به مې ورته په نکاح کړې وي خو د ورک زوی نه له 14 کالو دا اندازه نه کېږي چې مړ دی که ژوندی دی که هغه ژوندی راغی څه ځواب به ورکوم کم دا نه ویني کم دا په زرګونو لا درکه کسان نه ویني خو زما په اوږه به دا سود وروره ته راسه زما مقدمت څه دې زه چیش غواړم د څه دپاره په ځان سختې تېروم په دې راسره وږغېږه دا نورو خبرو ته به بیا وروستو راځو کم په دې شیانو سوچ نه کوي د جنوبي پښتونخوا د ولسونو په غیرت او په پښتو پر مېړانه که موږ نه وږغېږو دا وطن او دا د وطن محکومه خاوره دا په چغو چغو نارې وایي چې دا هغه خلک دی د جنوبي پښتونخوا ولسونه چې په دا روان محکوم وخت کې په ما باندې ننګ کوي او زما په دغه محکومیت باندې کاملو ولسونو ته نارې وایي چې راپورته سي چې د خپل وطن له ظلم جبر بربریت نه خپلواک او آزاد کړو نو د جنوبي پښتونخوا د ګردو ولسونو د ننګ د مېړانې د افغانیت چې څونه هم صفت وسي کم دی او نور هم زموږ تمه او هیله ده له تاسې چې تاسې به د خپل افغانیت د خپله پښتونوالي او د خپله د وطن د ننګ د امینه دغسې دوامداره ساتئ دا چې نن د ملي شهید ارمان لوڼي 5م تلین دی د هغه په افغانیت د هغه په شجاعت د هغه په مېړانه د هغه په پوهه د هغه په ځیرکتیا د نورو ملګرو ډېرې په تفصیل خبرې وکړي زه به دونې ووایم چې ارمان د کوم مقصد دپاره
د کوم هدف دپاره خپل ځان قربان کوي په دغه وطن په دغه خاوره که اوس موږ کوشش وکړو هڅه وکړو ولسونه هغه لارې ته هغه تګلارې ته راوبولو د کومې لارې دپاره چې ارمان خپله ککرۍ وشیندله خپل ځان یې قرباني کړ موږ لنډ په پښتو کې هغه په جذباتي لحاظ ووایو چې زه به د پلاني یا د پلاني یا د پلاني هغسې او دغسې غچ واخلم خو زه وایم چې له دښمن نه اصل غچ اخیستل له دښمن نه اصل بدل اخیستل هغه دي اصل د شمېلې شهید ارمان لوڼې ګټل او د پښتونخوا وطن د ټولو شهیدانو اصل ګټل هغه دي چې موږ د هغو شهیدانو هغه لیاره راخپله کړو په کومه لاره چې هغه شهیدان د کومې لارې دپاره قربان شوي دي چې موږ هغه هدف ته ځانونه ورسوو خپل کام په هغه لاره سره روان کو نو دا د شهید ارمان او د نورو شهیدانو ګټل دي دا له دښمن نه غچ اخیستل دي دا له دښمن نه د بدل اخیستل دي دا چې ارمان شهید شو بیا زموږ اول شهید په کابل کې اوسو بیا شهید ارمان شو بیا د خړک مروه کې په منځ کې راغلی بیا عارف شهید شو دا چې عارف شهید و په بنو کې هلته د جیل مخ ته احتجاج و زموږ حنیف پښتین هم په هغه وخت کې ډېر وخت کېدو چې قیدي و ما په هغه وخت کې بیتونه ورته ویلي وو چې عارف خاورو ته لاړو حنیف جانه ته خبر یې قربان پر زولنو کې بن جانانه ته خبر یې یو بل ځل مې سر کښېښود پر وطن ستا پر لار لاړو په خاورو کې و د شهید ارمانه ته خبر یې او که دا حال و دا لنه د ګیلمن وزیره واوره پښتون درنه روان دی پاکستانه ته خبر یې زموږ د وطن په دا روانه مبارزه کې موږ به شهیدان هم ورکوو موږ به قید ته هم ځو زندانونه به هم قبلو دا وطن دونې په اسانه دا د وطن ډېره ګرانه مقدمه ده بالخصوص د پښتون کام دا دونه په اسانه موږ نسو ګټلی د دې لپاره به هر قسم قرباني ته تیار او آماده اوسو زه په یقین درته وایم په قید کې به چې سړی ډېر د سختیو سره مخ شو په کار هم نه ده چې دا مجلس سړی کوي زه یو شي هم نه ځوروم سړی دا شی ډېر ځوروي چې د کوم کام او د کوم وطن د کوم ملت لپاره د کوم وطن د خپلواکۍ د ازادۍ د کوم ولس لپاره یو انسان لکه اوس چې زموږ ملي رهبر د دې وطن یا مشر نورالله ترین د دې کام لپاره په قید کې په زولنو کې او په زنځیرونو کې د ژوند شپې ورځې تېروي چې کله سړی دې حال ته ورسېږي او دا د ولس په شا سړی سوچ کوي چې مقصد زما مرام څه شي زما غوښتنه څه شي او زما ولس په کوم حال کې دی چې کله د کمې مبارزې ډګر ته سړی راوځي یو نه تنه دا نه چې سړی د ایسای د ما یو د فوج سره بیا مقصد په جنګ وي د هغو سختې به دغه به برداشت کړي دلته په کام کې اول سړی د ډېرو سختو حالاتو تکلیفاتو سره مخامخ کېږي د کام خلک دي په یو صورت به هم په دوی کې به د دغو ادارو دا په پرګنډه لګولې وي جوړه کړې وي چې هر د کام او د وطن رښتونی سړی راپورته سي د کام او د وطن خبره کوي دوی بیا شاته پسې په پرګنډه شروع کړي وي چې دا د ادارو کس دی دا د ایسای کس دی دا د امای کس دی هسې په دا خبره پورې رایاده شوه په کراچۍ کې یو کس راغی زه د مشر منظور سره تللی وم وایي ګیلمنه موږ ته پښتون ژغورنې غورځنګ او مشر او دا ملګري دا غږ ډېر زیات خوند راکوي خو دا ځینې خلک وایي چې مقصد پلانی او پلانی دا د ایسای کسان دي او دوی دا حکومت راپورته کړي دي ما هغه کس ته وویل مال چې اوس ته راتلې ما ته د دې نه مخکې ما ته یو کس وویل چې دا ایسای کس درځي چې د زړه حال ورته ونه کړي د دا سترګې داسې رابراندې کړې وایي نه یاره زه خو نه یم د ادارو کس مال نه ته یې وایي نه یم وایي زه به قرآن وکم قسم به وکم به وکم دا مال دا قسم دا شیان زه یو نه در سره منم ستا قسم په خوله ته یې ته اوس ما ته ځان ثابت کړ مال زه دا نه منم لکه ډېر در حده پورې لاړو خو ما ورته زه نه منم ته یې خامخا مال داسې موږ وایو پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور بابر درته ویلي دي چې کامه په څه شي مو یقین راځي په کومه خبره تاسې منئ زما غوښتنه زما غږ زما تګلیاره زما هلې ځلې یوه هم د کام په توان نه ده د کام په ګټه دي زما شپه ورځ مبارزه د دې کام او د ملت د یووالۍ او د خپلواکۍ دپاره ده نو چې هغه هم د خپلواکۍ دپاره ده قید هم تېروم
تیروم سخته تیروم د ځینو خلکو به رقم بنګلې او موټران مې هم نسته هغه خړ پړ مشر بنګزور دی هغه چې دی له اولې ورځې چې تاسو څنګه لیدلی دی هغسې دی کوم داسې شخصي انفرادي ګټې نسته د دې کام او وطن دپاره لګیا دي بیا هم کام په قسمه قسمه ډلو او ټپلو ویشل کېږي په قسمه قسمه په پرېګنډو ویشل کېږي نو په قید کې به هم چې ما دا سوچ کوئ کله کله به دا افسوس راتلی مال کاش چې فقط دونه څه وایي چې کام ته مازې دا اندازه لګېدلی چې ودرې له دغو خلکو سره چې دا موږ د باندې سل قسمه خبرې او کیسې او ډنډورې داسې د ځان په حواله نه وایم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو په حواله وایم چې دا خلک چې تاسې کاش چې په هغه حال کې کام لیدلی چې دغه کام پر سر باندې خپله شخصي خور مور ته ځان ته عزت ته ابرو ته شکنځاوې برداشت کوي وهل برداشت کوي ټکول برداشت کوي هره سختي په ځان قبلوي د باندې همدغه کام راوځي بغیر د کومې کیسې نه همدغو خلکو ته شکنځاوې بدرت ما په شعر کې ویلو چې ما ته چې چا کنځلې وکړلې په ننګه د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست وصیت کړی دی دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري دا هره سخته په ځان وړي افیارونه په ځان وړي قیدونه په ځان وړي د ISI د MI د فوج د ادارو ټارچر په ځان وړي د باندې زما فیسبوک پیج ته به زه تاسو ته په ثبوت ورسوم چې په ورځ کې به یو 1500 شپږ شکنځاوې راځي او والله که یو هم سیندي کړي وي که یو هم پنجابي کړي وي که یو هم بلوچي کړي وي اندا پښتانه یې کوي راته چې د کومو پښتنو دپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري راولاړ دي د هغوی دپاره هره سختي په ځان تېروي برته همدغه پښتانه هغو خلکو ته شکنځاوې بدل موږ خو یې نه شو کوی چاته موږ خو د دغه کام د خویندو میندو د عزت د ابرو د بقا په خاطر د هر څه په ځان تېرو قبلوو موږ کم از کم کام ته هر وخت هلته چې زموږ د وزیرستان نه هغه ځینې لرې خلک دي یا لرې کامونه دي هلته د ګراوند کیسو ته ور خبر نه دي هغو ته زه دا وایم هر وخت مې دا وصیت ورته کړی چې ګوره زما پښتون ورور یې زما عزت زما ابرو دا ستا عزت ابرو ده چې زه بیا به کېږم بې عزته کېږم په ما پورې سم تم بیا ابرو بې عزته کېږي ځکه چې دا نوم او دا مینه او د وینه مو یوه ده که ته دومره نسې کولی کم از کم زما غږ نسې بدرګه کولی زما سره ملاتړ نسې کولی دا سختې تکلیفونه په ځان نسې وړلی کم از کم یو په زړه کې خو یو شال دغه ولره راته اراده لکه ته څوک چې ته به اوس دا کیسې ویښې یو عام پښتون وې لګیا به و دا پلانی دا دی دا د دا ایجنټ دی دا د دا ایجنټ دی دا د دا غدار دی دا د دا کم از کم که د وزیرستان یا د پښتونخوا وطن په هغه ځورېدلو خویندو میندو غیرت او ننګ او پښتون نشي کولی کم از کم د هغو په زخمونو مالګې مه دوړوه د هغو په اوښکو په سلګو پورې مه خانده زه دا ځینو پښتنو ته ووایم چې ته په سټیج یا زما په لاس یا زما په اوږه د افغانستان جنډه وینې خو د سوات هغه خور نه وینې چې په برکه یې د باندې اوښکې راوتلې وي وایي چې د خاوند مې لس کاله کېږي چې ورک دی د یوسف علیه السلام غم دی د خپل خاوند په لیدو پسې مې سترګې ووتې هغه نه ویني نه ویني چې په وزیرستان کې یو انځور خپل خسر ته وایي چې ما چېرې بل زوی ته په نکاح کا دا بل زوی خو د 14 کاله کېږي چې د مړه د ژوندي د راکېنسته خسر په جواب کې ورته وایي چې بلکل به مې ورته په نکاح کړې وي خو د ورک زوی نه له 14 کالو دا اندازه نه کېږي چې مړه دی که ژوندی دی که هغه ژوندی راغی څه ځواب به ورکوم کام دا نه ویني کام دا په زرګونو لا درکه کسان نه ویني خو زما په اوږه به دا سورت وروره ته راسه زما مقدمت څه دې زه چیش غواړم د څه دپاره په ځان سختې تېروم په دې را سره وږغېږه دا نورو خبرو ته به بیا وروستو راځو کام په دې شیانو سوچ نه کوي څه در باندې نه وسول مقصد په دا نور ملکونو کې جنګونه شروع سي یا کال وي یا دوه وي یا پنځه وي یا شپږ وي یا لس وي خو خیر و خیرتي سي په دا خاوره چې زه پیدا یم جنګ دی چې زه پیدا یم زه په جنګ کې پیدا یم په جنګ کې رالوی شوم تر اوسه ماشه ورځ ونه لیده داسې ورځ نه تېرېده په هره هفته کې 2-3 ورځې چې میرانشاه ته به زموږ له کلي تلې د سړک په غاړه به 10-15 لاشونه پراته وو سرونه به یې ترې غوڅ کړي وو د باندې به په لیکل شوي چې د دې لاش به تر دغه وخته پورې نه پورته کوئ
خپلو ورورونو خپلو زامنو به له خپلو پلارونو نه سترګې پټولې د دوی د لاسونو نه به پټ پټ تلل چې څوک دا ونه وایي چې دا د پلاني پلار او نیکه دی ځکه چې د جاسوس نوم به یې ورکړی و خلک به شرمېدل په دونه بدرنګ مرګ یې پښتنو مړه کړی خویندې ویندې دور سار شوې بچیان مو یتیمانان شول په کوڅو کې ګرد خیراتونه غواړي کام په دې په یو شي سوچ نه کوي صرف درته راځي په تا کې به یو دونه نوکی پاینټ غواړي بس په هغه به دې سر در خوږي چې بیا ته دا ولې کوې دا وروره راسه اول خو دا د کام دا ورک خلک وګوره دا وزیرستان چې لوټه لوټه کنډر سوات بجوړ خیبر دا ګرد پښتون وطن په اور مرید دی دا نه ګوري خو خامخا به ته ماته وایې چې نه پاکستان بیا زنده باد ایو غزل ما په دا ګیله لیکلی و چې ناوې مې کونډه مور مې بوره پاکستان زنده باد خور مې د بل لاس ته مجبوره پاکستان زنده باد په پاټک کوز شه لاس اوچت که بیا غوږونه نیسه درې ځله ووایه په زوره پاکستان زنده باد او د ترور مې لس کاله پوره شول زلمی زوی یې ورک دی ګرځي په یو بل در سرتوره پاکستان زنده باد پښتون وطن یې په ور ورید کړلو دا زمنم خو جنت یې جوړ کړ د لاهوره پاکستان زنده او پښتون که هر څو ترهګر بولې پردی یې ګڼي خو ګیلمنه ګوره یعنی خامخا به دی په موږ زنده‌باد وایي چې کور مې ړنګ دی کلی مې ړنګ دی خویندې مې تور سر دي بچیان مې یتیمان دي په اختر په شادۍ په خوشحالۍ نه پوهېږو ته خامخا ماته وایي چې نه ته بیا هم ماته زنده‌باد وایه یا بیا هم ماته د محب الوطنۍ سرټیفکېټ راکوه دا کیسه په دماغو کې کښېږدئ په دا ریاست کې نه محب الوطني شته نه محب الوطني چې هېڅ شی نشته چې د کام او د وطن خبره کوې بیا غدار هم یې بیا مرتد هم یې بیا جاسوس هم یې بیا کافر هم یې بیا هر څه خو که د ده بوټ پالشي کوې او دا زنده‌باد خو دا هم موږ ولیدل چې ډېرو خلکو زنده‌باد هم ورته ویل بلکل به یې پړونې د بیرغ نه جوړ کړي ورته هغه خلک هم نه شول بچ هغه خلک هم چې د پالیسۍ په کرښه کې یو وارې راسې نو که ډېره محب الوطن وي خیر دې نشته نو لنډه دا مجلس مې ډېر زړه غواړي چې کړی مې وایي خو مشران نور پاتې دي هغه به خبرې درته کوي د خپل کام او د وطن دپاره بېشکه دا مه وایه چې ګیلمن پرېږده ته راولاړ شه ولاړ شه د دې کام او د وطن کیسه او د دې کام او د وطن په ګټه خبره وکړه که چېرې د مشر منظور خبرې یا د پښتون ژغورنې غورځنګ بیانیه د کام په تاوان وه نو خو بیا خو ته حق لرې ته زما پښتون ورور یې مشر منظور بار ویلی دي چې یو ډېر عادي خړ پړ پښتون چې مقصد په هر سټیج ما ته راولاړېدی شي لږ روانه مې نیولی شي پوښتنه راته کولی شي چې دا کار د تاوان دی دا د ګټې دی کنی ځینې دلته داسې خلک هم شته چې ورځې شل ورځې مخکې به دغه ورته کوي چې زما د ملاقات خواهش شته در سره تاسو ته موږ په هر حال کې ویلي دي چې که څه نیوکه لرئ کامه موږ شته یو تیز موږ یو دا غورځنګ اوس هم روزي خان نثار صاحب خبره وکړه چې دا د پښتنو دی د هېچا شخصي نه دی نو زما به خواست دا وي زما به هیله دا وي زما به غوښتنه دا وي چې په موږ یا په دا ملګرو مه ځورېږئ دغو بلکل د کام او د وطن دپاره هرې سختې ته ملا تړلې وه په موږ دا شی ناڅاپي نه دی راغلی دې ته موږ په ذهني ډول اول هم تیار وو اوس هم تیار یو سبا تیار یو بله ورځ بیا تیار یو خو په خپلو خویندو میندو په خپل راتلونکو نسلونو په دا خپله محکومه او مظلومه خاوره وځورېږئ په دې ودرېږئ د دې دپاره اتفاق اتحاد یووالي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د لمنې کلک نیولو ته اړتیا ده د دې دپاره راولاړ شئ دې دپاره مبارزه وکړئ په کوڅو کلیو کورونو کې خلکو ته دا د غورځنګ پیغام ورورسوئ چې خلک سره رایوسي او له دې بربریت او له دې استعمار له دې ظلم جبر نه موږ دې خلاصون ومومو بیا هم د نورلایې د ټولو ولسونو څخه یو لوی افغانستان مننه چې موږ ته مو قدر راکړئ ومو نازولو خدای مو ونازوه مهرباني ډېره مننه د زنداني ملګري خبرې دردونکې ولې